امام علی شرح المانی کې لیکلی دی د آیات په تشریح کې یا ایها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم اے د ایمان والا وسو وجه شکر تاسو له ویلې چې وزه فی سبیل الله د الله په دلار کې تاسو درانه شئ ال ارض د اسمه کلا اې دې دا معنا ده چې ما الینا الى الدنيا وشهواتها الفانيه وې دې دنیا له اسم اعلان وکړي دغه خواهشات له اعلان وکړي دا ګور ډیر سر ختميږي دې آیات کې مفسرین دا خبره ذکر کوي یو انسان د ثړې نه نیول لکه سړی د بدیشنه کې ونه شي او دوه غربه مرتور کې چې لکه تاسو ما دا کار ولې نه کوي دې آیات کې ګوي کې رب العالمین موږ تاسو سم دې ثړې نه نیولې یو ځړه قرا کړي چې کله به تاسو باندې جهاد فرض عین کوم او بهم تاسو د دنیا له دغه خواهشات له دې بنگلو له دې کورونو جوړول له دې نقشو جوړول له اعلان کوي الله وی دلیل اخر سره دا سوستو پتا شو کې راغی وکرهتم مشاق الجهاد او بد تاسو غني هغه جهاد تکلیفونه هغه وینه هغه زخمونه هغه سفرونه هغه بخوبینه سره د دینه چې پایغه کې تاسو نه خیر ده نتیجه دارو وتلا چې کوم یو انسان کې سستو به الله به د دې مرز د وجنه دا سړی د جهاد د صفت نه محروم کی الله به مجاهد نه جوړي او چې کله یو سړی د جهاد پر ضد په وخت کې ځان حاضر نه کی د انسان لازم الله په قهر دی او د الله قهر چې چاله متوجي شي دا انسان به د جهنم په طرف باندې رواني خطرناک مسله ډیره ګرانه خبره ده